لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کونړ ولایت ته د خپل رسمي سفر پر مهال په کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون کې د 22 میلیونه افغانیو په لګښت 3 پروژې پرانیستې. د لوړو زده کړو وزارت پلاوی د خصوصي تحصیلي بنسټونو د دایمي استادانو د تقرر او تثبیت پروسې پر دوام د ختیځ زون خصوصي تحصیلي بنسټونو د استادانو د تقرر دوسیې وڅېړلې. یک شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معینیت شورا ناسته د دغه وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس په مشرۍ د دغه وزارت پلاوی لا بغلان پوهنتون څخه لیدنه وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ننګرهار ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې په ننګرهار پوهنتون کې 22 بیلابېلې پروژې افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر لغمان ولایت ته د خپل رسمي سفر پر مهال د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د لغمان پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي رادیو افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارله. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعي مسؤلینو ته د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو د علمي پروګرامونو د چوکاټ 2 ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت د داخلي پلټنې رئیس پروان ولایت ته په خپل رسمي سفر کې د پروان پوهنتون لا بیلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوی د نورستان لوړو زده کړو مؤسسې لپاره د ځمکې د ټاکلو او تثبیت په موخه غربي نورستان ته سفر وکړ. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین په مشرۍ د وزارت د مرکزی ادارو او دویمي واحدونو د 1403 هجري شمسي کال تشکیلاتي جوړښت د بیاکتنې کمیټې ناسته وشوه. پنجشنبه د کابل پوهنتون له اویا څانګو څخه 2500 تنه محصلین فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین په کابل هوایي ډګر کې د اردن هیواد د 2 تنو هغو استادانو استقبال وکړ چې د تدریس په موخه افغانستان ته راغلل. او جمعه د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین په مشرۍ د وزارت مرکزی ادارو د 1403 هجري شمسي کال تشکیلاتي جوړښت د بیاکتنې کمیټې ناسته وشوه.